ملا عبدالغني برادر د اقتصادي همکاریو سازمان په 18مه غونډه کې دغه سازمان له غړو هیوادونو وغوښتل چې د روسیې له اقدام په الهام اخیستو دي د افغانستان سرپرست حکومت په رسمیت وپیژني او زیاته یې کړه چې د ایکو 18مه غونډه د کابل کې جوړه شي. د روسیې له لوري د افغانستان د سرپرست حکومت د رسمیت پیژندنې د اقدام په غبرګون کې د مخالفو جبهو ډلو ټپلو ځینو مشرانو ویلي چې یا د اقدام ورته د منلو نه دی او له دې ډلې سمې سادات وایي چې ډېر ژر به د افغانستان حکومت راچپه کړي. چین د روسیې له لوري د افغانستان د سرپرست حکومت د رسمیت پیژندنې اقدام هرکلی کړی او په وینا یې دغه هیواد د افغانستان د تاریخي ګاونډي په توګه تل غواړي چې افغانستان د نړیوالې ټولنې برخه وي. کورنیو چارو وزارت وایي د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې په اړه د دوحې وروستۍ ناسته کې ګډون کوونکو هیوادونو افغانستان کې د نشه یي توکو پر وړاندې د سرپرست حکومت د مبارزې هرکلی وکړ او ژمنه یې وکړه چې په دې برخه کې به همکاریو ته دوام ورکړي. د هرات ولایتي چارواکي وایي چې یوازې په تیرو 24 ساعتونو کې له ایران څخه له 1.0 ډېر افغان کډوال هیواد ته راستانه شوي دي او په پوله کې ټاکل شوي کمیټو هغوی ته د سرپناه، خوراک، څښاک، روغتیا او ترانسپورټ په ګډون ګڼ نور خدمات وړاندې کړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین تېره شپه د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره د ټلیفوني خبرو پر مهال ټینګار کړی چې هیواد به یې په اوکراین کې خپلې ټاکلې موخې تعقیب کړي او له دې دریځه به نه شاته کیږي. او وروستی خبر دا چې حماس جهادي غورځنګ ویلي د امریکا له لوري غزه کې د 15 ورځني اوربند د وړاندیز په اړه سلا مشورې پیل کړي او د خبرو اترو تر پای ته رسېدو وروسته به خپله وروستۍ پرېکړه له منځګړو سره شریکه کړي.